آیا د مصنوعي ځیرکتیا دا شخصیت به د هالیوډ راتلونکی ستوری وي؟ دا د برتانیې د فلمونو یوه تولیدي شرکت له لسو مختلفو سافټویرونو جوړ کړی او په یوې کومیډي نندارې کې د لومړنۍ ستوري رول ادا کړی دی. موخه یې د ټیلینوډ مشهورېدل دي او اوس ویل کېږي چې ځینې ادارې لیواله دي. که څه هم چې په دې وروستیو کلونو کې فلم جوړونکي په فلمي صنعت کې د مصنوعي ځیرکتیا ورګډولو په اړه آزاد نظر لري، خو مصنوعي ځیرکتیا د لوبغاړو پر ځای ټاکلو غبرګونونه هم لرل. د امریکا د هنرمندانو یوې لوی ټولنې نووډ یو مصنوعي شخصیت یاد کړی او ویلي دي چې هغه په رښتیني ژوند کې هیڅ احساس نه لري او له رضایت پرته د لوبغاړي په توګه روزل شوی. په همدې حال کې د نووډ جوړونکي شرکت استدلال کوي چې د نووډ جوړولو موخه دا نه وه چې د انسان ځای دې ونیسي، بلکې هدف دا دی چې د هنر او کیسې د بیان لپاره یوه نوې وسیله جوړه شي. آیا تاسې به د مصنوعي ځیرکتیا د لوبغاړي فلمونه وګورئ؟